أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم مخکې آیاتونو مبارکو کې د حضرت زکریا علیه السلام دعا او د هغې قبولیت ذکر شو. الله پاک ورته اولاد ورکو د حضرت یحیی علیه السلام په شکل کې. اوس د حضرت مریم بیبي رضی الله تعالی عنها چې د عیسی علیه السلام مور بیبي ده، د هغې ذکر الله پاک کوي چې هغې ته الله پاک اولاد ورکو، بچی ورته ورکو، خو بغیر د نکاح کولو نه ورته ورکو. واده شوی نه وه، د چا سره نکاح نه وه شوی او نه بدکاري یې کړې وه. الله پاک په خپل قدرت سره په خپل حکم سره هغې تزوی ورکو. جبرائیل علیه السلام د حضرت عیسی علیه السلام روح راوړو او مریم بیبي ته په ګریوان کې کوکې ورکړه، د هغې نه حمل شو او بیا دغه شان اولاد پیدا شو. چې کله خلقو اعتراض وکړو چې بغیر د نکاح نه اولاد څنګه پیدا کېدی شي، تهمت او الزام یې ولګو په مریم بیبي باندې، نو الله پاک د هغې جواب وکړو. قرآن مجید کې بل ځای کې ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم، د عیسی علیه السلام د پیدایش مثال پشان د مثال د حضرت آدم علیه السلام دی. خلقه من تراب، چې الله پاک هغه د خاورې نه پیدا کو، ثم قال له کن فیکون، بیا ورته الله پاک وفرمایل چې ژوندی انسان جوړ شه، نو حضرت آدم علیه السلام ژوندی انسان جوړ شو. نو د آدم علیه السلام نه مور او نه پلار و، بغیر د دوانو واسطو نه الله پاک پیدا کړی دی. نو هغه ته هیڅوک نه خدای ورته وایي، نه ورته د خدای زوی وایي، نه ورته دریم خدای وایي. نو تاسو بیا عیسی علیه السلام ته په کوم بنیاد باندې خدای وایي، یا ورته د خدای زوی وایي، یا ورته دریم خدای وایي؟ دا ستاسو دا دعوا دا بالکل سراسر بی بنیاد او غلطه ده. نو حضرت مریم بیبي ته د الله پاک د طرف نه فرشتي راغلي، ملائکتو جمع صيغه ذکر ده، خو خبري ور سره صرف جبرائیل علیه السلام کړي دي، نور ور سره معاون فرشتي پدې کې ملګری وي. نو جبرائیل علیه السلام سره د نور فرشتو راغې او مریم بیبي ته خوشخبری ورکړه چې الله پاک ته غوړه کړي، پاکه کړي، ستا انتخاب کړي دي او د خپل زمانه په ټولو زنانو باندې تا غوړواله او بهتري درکړي ده. په دویم آیت مبارک کې مریم بیبي ته الله پاک د خپل تابعداري حکم کوي چې تو د خپل رب تابعدار اوسېږه
او رکوع او سجده کوا سره د رکوع کوونکو خلقو یعنی جمع سره مونږ کوا دینه زنانو د جمع منظم ثابت شو او د نبی علیه السلام په مبارک دور کې زنانه براتلی اول د پردې حکم نو بیا د پردې حکم راغی نو مکمل پرده کې براتلی او که د پردې حکم نو په کم وخت کې دی راتلی نو په هغه وخت کې نارینه او تدا حکم چې تاسو په جماعت کې پځې ناشتي تر دې پوري چې دغه زنانه خپل کورونو ته ورسیږي نو نارینه به انتظار کو اندازه د وخت مقرر و چې دومره وخت کې زنانه کورونو ته رسیدي شي دا غي نه پس به نارینه د مسجد نبوي نه بهر راوتل او د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دور خلافت راغی نو زنانو بیا په خپل ځان کې تبدیلی راوستي و ناغي حکم کو اعلان او کو سرکاري حکم چې زنانه به مسجد ته ناراضي ځکه بے پردګي خوريږي او خلق په ګناه کې مبتلا کیږي پدریم آیت مبارک کې د مریم بیبي د کفالت او د پرورش ذکر کړی دی چې الله پاک دا کفالت ذمہ داری حضرت زکریا علیه السلام ته حواله کړه چې هغه یو کم دیرش خادمان او امامانو د مسجد اقصی او هر یو د خپل حق غنو او داوی کوله چې مریم بیبي با زما په پرورش او نگرانی کوي او زکریا علیه السلام فرمایل چې دا به زما په نگرانی کوي ځکه د ترور هغه زما په نکاح کې ده نو قراندازي وشوله حکم راغی چې تاسو ټول خپل قلمونه نهر اردن ته وغورځوي نو چې د چا قلم په ځای باندې ودرېدو د اوبو د پاسه یا په مخالف طرف باندې روان شو بس قراندازي به دغه په نوم باندې روزي او هغه ته مریم بیبي حواله شي نو دغه ذمہ داری او دغه قراندازي د زکریا علیه السلام په نوم راوتله چې دغه قلم یا ودرې د خپل ځای باندې یا د اوبو په مخالف طرف باندې روان شو نو پدې کې دغه قراندازي د لپاره چې کوم یو کسبه د مریم بیبي پرورش او تربیت کوي او چاغي کوم جګړه کوله پدې کې د یو بل نمخ کې کېدل نو الله پاک نبی عليه السلام ته فرمایي چې ته په هغه وخت کې موجود نه وي چاغي خپل قلمونه غرزول یا د یو بل سره بحث مباحثه کول ته موجود نه وي او دا واقعیات د خلقو ته بیانې نو دا د الله پاک د طرفنا ته د وحي په ذریعہ باندې راځي او دا وحي پدې کې دروغ او احتمال نه دا بالکل حق او سچ خبرې دي وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ او یاد کا هغه وخت چې اول فرشتو یا مریم او ای مریم بیبي نو فرشتي خو غني راغلي وي او جبرائیل علیه السلام د دې فرشتو سردار فرشته ده مشرف فرشته ده نو خبري حضرت جبرائیل علیه السلام کوي د مریم بیبي سره یا مریم ای مریم بیبي ان الله استفاک یقینا چې الله پاک تو غوړه کړی وطهرکی او ته پاک او صفا کړی ته بالکل د هر قسم ګندګۍ نه د ګنده اخلاقو نه د ګنده کارونو نه الله پاک ستا حفاظت کړی دی واستفاکی او ته غوړه کړی علی نساء العالمین د خپل زمانه په ټولو زنانو باندې مریم بیبي ته الله پاک فوقیت او فضیلت ورکړی دی د ټولي دنیا په زنانو باندې او بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام بیبي حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها هغه ته بیا د ټولي دنیا په زنانو فضیلت ملو دی یعنی د مریم بیبي نه د هغه فضیلت زیات دی یا مریم قنوتی اے مریم بیبی تابعدار اوسا لربک د خپل رب د پاره کاف لاندې چې زیر راغلی نو دا مؤنث ته خطاب دی او لربک چې کاف د پاسه زبری نو دا مذکر ته خطابي دلته مریم بیبي هغه ته خطاب دی نو ځکه لربک لفظ ذکر کړی دی چې ته تابعدار اوسه خو د خپل رب په وړاندې واسجدي او سجده کوا ورکعي او رکوع کوا مع الراکعين سرا د رکوع کوونکو خلقو دینه معلومه شوله چې د حضرت عیسی علیه السلام او حضرت یحیی علیه السلام په دور کې دغه شان نور پیغمبرانو دور کې موږ د جمع سره د حکم و چې موږ به جمع سره کوي او زنانو تم حکم و چې تاسو هم جمع سره موږ کوي ذالک دا واقعات چې کوم بیانېږي من انباء الغیب دا خبرونه د غیب دي انباء د نبأ جمع ده څنګه چې اخیری پاره کې الله پاک فرمایي عما يتساءلون عن النبأ العظیم نو دا نبأ لفظ د خبر د پارزي او انباء دا د غي جمع ده دا د غیب یعنی پټ خبرونه دي
نوحیه چې منګه وحی کو د دې الیکا تا ته ای پیغمبر علیه السلام یو علم غیب دی یو انباء الغیب دی. علم غیب دا خاصه د الله پاک دا، بل چاته علم غیب نشته دی. انباء الغیب د غیب خبرونه د دې یو ډیر لوی مقدار الله پاک خپل پیغمبرانو ته د وحی په ذریعہ باندې ورکړي دي، او د ټولو نه زیات انباء الغیب خبر دا الله پاک نبی علیه السلام ته ورکړي دي. وما كنت لديهم او نوی تو موجود د هغوی سره اذ یلقون اقلامهم وکم وخت کې چې غرزول اغي قلمون خپل په دریای اردن کې چې هغه ورته الله پاک خودل چې تاسو لاړ شئ په خپل قلمونو باندې نخیو کې او بیا نهر اردن یا دریای اردن ته هغه قلمونه غرزوي. دا قلمونه څه لپاره غرزولي؟ ايهم يكفل مریم، ایهم چې کم یو پدوی کې یکفلو دی به کفالت کوي، پرورش او تربیت بکي مریم د مریم بیبي. چې قلمونه غرزول نو د حضرت زکریا علیه السلام په نوم باندې قران دازي راوتله، ناغه ته حواله شو. وما كنت لديهم او نوی تو موجود د هغي په خوا کې اذ یختصمون په کوم وخت چې هغه جګړه کوله په خپل منځ کې، یعنی بحث مباحثه کوله چې دا ار یو کس خپل حق غنو چې مریم بیبي تربیت او پرورش د په خپل باندې وکي، او دا حق د زکریا علیه السلام نو هغه داوم کړي و د حق، او بیا قران دازي هم دا غي په نوم باندې راوتله. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یاد کا هغه وخت چې وویل فرشتو یا مریم اے مریم بیبي ان الله اصطفاک، یقینا چې الله پاک ته غوړه کړي، وطهرک او ته پاک او صفا کړي، واصطفاک او ته غوړه کړي علی نساء العالمین د خپل زمانه په ټولو زنانو باندې.